ملګرو سلامونه. قدرمنو ویډیو د نهې په ورځ باندې په میرړي بازار کې چې کومه بدبخته پیښه مخې ته راغلې وه چې اور لګېدلی دی او د هغې اور د وجې نه هلته کې څاروي هم سوځېدلي دي، د خلکو دوکانونه هم سوځېدلي دي. دا صرف د څاروو سوځېدل یا د خلکو د دوکانونو سوځېدل نه و، دا په هغه سوونو خلک چې د چا دغې سره روزګار تړلی و، په هغه زرګونو باندې خلک چې د چا رزق دغې بازار سره تړلی شوی و، دا د هغوی هغه ښه ورځ چې ونه په بده ورځ کې بدله شوه. نو قدرمنو په دغه ورځ باندې د میرړي په دغه بازار کې څه وشو چې دا اور ولګېده او دا بدبخته پیښه مخې ته راغله. نو تاسو ته دا معلومه وي چې میرړي چې دی دا د بنو او د شمالي وزیرستان چې کوم سړک دی، کوم مین روډ دی چې هغه دا دواړه یو ځای کوي، نو په هغې باندې د میرړي بازار دی او میرړي پوره تحصیل دی. نو په دې وجه باندې دا موږ وایو چې دا لکه یو تحصیل هډکواټر هغه بازار دی. نو خامخا چې د تحصیل په لیول باندې کوم بازار وي، هغه بیا غټ بازار وي. دې بازار کې به د هول سیل دا کار کېده او ورسره پخوا کې د مویشي منډي وه، د څاروو د منډی وه. نو په دې وجه باندې ځکه دغه ځای کې د څاروي سوځېدل. بیا موږ تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې څاروي نه هلته خامخا د څاروو خوراک وي، د څاروو خوراک چې کوم دی بوس وي، واښه وي او هغه په اسانه باندې اور اخلي. نو په دې وجه باندې هغه اور چې کوم دی ډېر سیوا شو، بیا پکې دغه کار وشو. نو وزیرستان د خیبر پښتونخوا په 15 یا 16 کومې ضلعې دي، په هغې کې یو ضلع ده. وزیرستان یو لوی علاقه ده. په دې وجه باندې دا بیا حکومت په دوو ضلعو کې تقسیم کړه چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ورته ویلی شي. نو دغه شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د 2018 نه مخکې چې کله 25 ترمیم لا نه و شوی او فاټا د پښتونخوا حصه نه وه جوړه شوې، نو دې ته به فاټا وي. نو فاټا چې کوم دی مخفف دی، ابریویشن دی د FATA نه جوړیږي، فیډرلی ایڈمنسټر ټرایبل ایریاز. نو دا د وفاق کې زیر انتظام قبایلي علاقې به ورته وي. نو وفاق کې زیر انتظام د دې نه موږ ته کلیر پته لګېږي نه چې دا علاقې په هغه وخت کې ډایرکټ مرکزي حکومت یا وفاقي حکومت انډر وي. دا ولې دا علاقې چې کومې دي د خیبر نه والې تر وزیرستانه پورې د نور ملک نه بدل ښکاري، نو دا په دې وجه باندې بدل ښکاري چې دا قبایلي پښتانه چې وو، نو دی د انګریز په زمانه کې د انګریزانو خلاف وایي لس کم سل جګړې کړې وې او په دې لس کم سلو جګړو کې هم کله ناکله چې کوم دی انګریز کامیاب شوی دی د دې د سپریس کولو کې، خو سوره پیري ته پښتانه چې دي هغوی کامیاب شوي دي او انګریز یې په شا باندې تمبولی دی. نو د دې د وجې نه انګریزانو دا په 1900 یا 1901 کې FCR په نوم باندې یو قانون جوړ کړی. نو د پاکستان د ازادۍ نه پس دا څومره د حیرانتیا خبره ده چې په ټول ملک یو قانون چلېده او د 2018 پورې په دغه قبایلي علاقو کې بل قانون چلېده. نو یو ملک کې دوه قانونونه وو، یو ملک کې دوه نظامونه وو. نو په دې وجه باندې دا ټولې قبایلي علاقې چې کومې وې دا ایکس فاټا دا د نور ټول ملک نه بدلې وې او دا پسمانده پاتې شوي دي. اوس راځو خپلې خبرې ته، هغه دا دی چې پاکستان کې چې کوم نظام دی، په دې کې ملیټري اسټیبلیشمنټ بلوچستان او قبایلي علاقې دا په خپل لاس کې اخیستي دي. دا هغوی سیول ګورنمنټ له په کنټرول کې نه ورکوي. نو چې دا د هغوی په کنټرول کې دي، نو لحاظه دا د فوج په کنټرول کې دي، د فوج پکې عملداري ده، د فوج پکې چلیږي. دغه ورځ باندې سهار د معمول مطابق په دغه بازار کې کاروبار کېده چې سیکیورټي فورسز خلک چې کوم دی بازار ته ناګهانه داخل شو او هغوی ګرځېدل. خو داسې ناشنا خبره نه وه، ځکه چې د دې نه مخکې مونږ چې کوم بازار ته به دغه سیکیورټي فورسز دا اهلکار چې دي دی به راغلل او دغه شان ګشت به یې کوو. نو د دې وجې نه خلکو ته خو دا ام د روټین کاروي ښکاره شوه. خو لږ ساعت پس وایي هغوی چې کوم دی بازار کې څه کسان ورته وایي چې تاسو بازار نه وځئ او څه خلکو وایي په خپله بازار پرېښوده. همدغه وخت کې سیکیورټي فورس د اهلکار وایي خلکو ته بیا دا وپوهوي چې دلته کې څه شدت پسنده ترهګر هم چې کوم دی بازار ته راغلي دي او هغوی ګرځي یا راتلو واله دي. نو د دې نه پس وایي چې کوم دی فایرنګ شروع شو او د فایرنګ نه بیا د نامعلوم مقام نه په بازار باندې ماټر ګولې راپرېوتې. هغه ماټر ګولې چې کومې وې چې څنګه موږ د ویډیو په سر کې ووایي چې هلته کې بوس پراته وو د څاروو لپاره او یا د هغوی واښه پراته وو، د هغې د وجې نه هلته کې اور ولګېده او بیا خو هلته کې کپړې وي او د کپړو مارکېټ دی ورسره چې کپړې وي نو کپړې هم اور اخلي. نو په دې وجه باندې هلته کې هغه اور په لږ وخت کې لکه موږ دا ویلو شو چې یو ساعت مخکې یو سم دم یو هسته بسته بازار یو ساعت پس د ایرو ډېری جوړ شو. په دې جړ کې څومره نقصان شوی دی نه د دې له پته نه لګي او اندازې لګولو کې به د دې وخت لګي، ځکه چې د څه دوکاندارانو مطابق چې هغوی BBC له انټرویو ورکړی دی هغوی وایي چې زمونږ پوره دوکانونه سوځېدلي دي. باندې وایي د یو سړي چې کوم دی نه د کروړونو تاوان شوی دی. د دې بدې پیښې نه پس په علاقه کې په خلکو کې انتهایي یو غم او غوسه ده. هغوی وایي چې که چېرته د وزیرستان خلک ستاسو په بیډ کارډز باندې یو نو زمونږ د څاروو څه ګناه کړی و، زمونږ بازار څه ګناه کړی و، زمونږ کاروبار څه ګناه کړی و. د پیښې نه پس بیا قبایلي مشران چې دي هغوی د دغې علاقې را یو ځای شو، جرګه یې وکړه او په جرګه کې دا فیصله وکړه چې زر تر زره به موږ د دې نقصان اندازه ولګوو، حکومت ته هم اندازه ولګوي او د هغې نه پس د تاجرانو له پوره د دې کمپنسیشن ورکړي، ازاله دې وکړي. او که چېرې داسې نه کېږي او حکومت دې ته نه تیارېږي چې موږ د کمپنسیشن راکړي، نو زموږ مخکې هم څو سوره پیرې ته
کاروبارونه تباه شوي دي. په هغې کې هم چې حکومت ورکړي دي کومې پیسې نا ډېرې کمې دي، چاله یې ورکړي دي چاله یې نه دي ورکړي. لحاظه موږ نور چې کوم دی نه داسې قسمه د بدو پېښو د تاوانونو د برداشت کولو د زغملو قابل نه یو، جوګه نه یو. نو په دې وجه باندې هغوی وایي که چېرته حکومت زموږ دا خبره په څو ورځو کې دننه ونه منله نو موږ به بیا د آینده لپاره لایې عمل پرې کوو. اوس په مستقل تور باندې د میرعلي په مرکزي چوک کې کیمپ لګېدلی دی. دغه کیمپ به د دې میاشتې د 13 تاریخه پورې وي، یعنې څو ورځې به وي. او د دې نه پس که چېرته حکومت د دوی په غوښتنو باندې غور ونه کړو نو بیا هغوی وایي چې د دې نه پس به موږ په ټوله علاقه کې تعلیمي ادارې چې دي د هغې د بندولو، د کاروباري مرکزونه چې دي، بازارونه چې دي، د دې د بندولو اعلانونه کوو، دا به بندېږي او یو لوی احتجاج به پیل کوو.